د افغانستان د کرکټ بورډ دننه فساد سترګې نړیوالو ته اړولې دي. نړیوال اوس افغانستان کرکټ بورډ له نږدې څاري، په هرې پرېکړې او هر کار ته یې نظر ده، خو دوی کوشش کوي چې غلط راپورونه وړاندې کړي او هغوی دوی او نړیوال قانع کړي چې افغانستان کرکټ بورډ په فساد کې ښکېل نه دی، خو هغه نړیوال دي، پوه دي، په اسانۍ نه غلطیږي. راځئ چې آی سی سی بیا ولې افغانستان ته غوصه ده؟ افغانستان څه کړي چې آی سی سی غوصه کړې ده؟ د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ملګرو که چیرې غواړئ چې د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو در ورسیږي. آی سی سی به په افغان غوره لیګ کې فساد کوونکو ته سزا ورکړي. د کرکټ نړیواله شورا وایي د افغانستان غوره لیګ سیالۍ له هماغه پیله خورا ډېر د فساد له ګواښ سره مخ وې او د آی سی سی د فساد ضد څانګې دا اندېښنه د افغانستان د کرکټ بورډ سره شریکه کړې وه. د آی سی سی یو ټویټ ریپورټ کتلی چې وایي تر ټولو لویه ستونزه د لوبډلو د څښتنانو په اړه د روڼتیا نشتوالی و او دا هم نه و څرګنده چې د لوبډلو مالي سمبالښت له کومې سرچینې کیږي. ریپورټ داسې اخیستنه کړې چې د لازم تدبیرونو نشتوالی داسې وګړو ته زمینه برابره کړې وه چې رښتینولۍ او نیت یې د شک وړ او دا راز حالت د افغان کرکټ بورډ انځور ته نوم ته زیان اړولی شي. ریپورټ د هغې هندۍ کمپنۍ په تړاو هم ځینې پوښتنې راپورته کړي چې ورته د افغانستان د پریمیر لیګ یا غوره لیګ سیالیو مدیریت سپارل شوی و، خو شرکت د آی سی سی ځینې پوښتنې ځواب کړي دي. د اجازه لیکونو ورکړه. د آی سی سی په باور لوبغاړو ته د لاسرسي اجازه لیکونو په ورکړه کې هم خورا ډیره ګډوډي وه. ریپورټ کې راغلي د اجازه لیکونو ورکړې لپاره ډیر یو ابتدایي سیستم غوره شوی و او په وروستیو شیبو کې د کرکټ بورډ د دوو چارواکو شیراغه همکار او بشیر ستانکزی له لورې د اجازه لیکونو د ورکړې لپاره فشار اچول کېده. د ریپورټ په وینا دې چارې امنیتي او نورې ستونزې رامنځته کړې وې. د لوبغاړي تنخواوې. د آی سی سی وایي داسې رپوټونه یې ترلاسه کړي چې ځینو لوبغاړو ته نغدې پیسې ورکړل شوي چې له مالیو تېښتې ته لار پرانیزي. آی سی سی ادعا کوي چې د کرکټ بورډ د دوو چارواکو شیراغه همکار او بشیر ستانکزي د لوبغاړو د استازي یا ایجنټ د فیس په نامه له دوی پیسې ګرځولي. حال دا چې د لوبغاړو په وینا چې د دوی استازیتوب نه دی کړی. ریپورټ دا هم وایي چې په افغان غوره لیګ کې د پیسو په بدل کې لوبو لپاره لوبغاړي غوره شوي دي. پلټنې او سزا. آی سی سی له دغو تورونو په تړاو د 20 مشکوکو کسانو په اړه پلټنې ترسره کړي او وایي ټاکل شوي ځینو ته یې په راتلونکو اونیو کې د سزا د ورکړې وړاندیز وکړي. ملګرو دغه فسادونه دي چې آی سی سی په ګوته کړي دي او آی سی سی وایي چې دغه خلکو ته به موږ حتما سزا ورکوو. تاسو څه نظر لرئ؟ همدارنګه ملګرو که چیرې غواړئ چې د کرکټ له تازه او مهمو کره او پیښو څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو در ورسیږي.